مشتاق دي محمد الیاس اشفاق نظام الدین او د تاسو برقرار هغه کې څنګه غوړم غواړم چې زما د پلان چې کومه هغه ټیم کې د جرګې سٹارټ کې موږ څنګه کم پیمایشو کو تقریبا 960 باندې او دی چې کوم ما سره موجوده باغې باندې دی خبره کوي او چې کوم زما فریق سره دا هغه 536 لګ مرلې هغه دی بالکل نظر انداز کوي دا زما موضوع کله چې چالو مو کړی راځي باندې نه راځو چې تاسو کلی کې څه جرګه شوی و زموږ کلی کې جرګه روانه ده اوس روانه ده هغه چې کوم د پاغې باندې زما په ډیری باندې دی صرف لیکل کول او په 536 باندې چې کوم زما د فریق سره زما څنګه کې باغې لیکل لازم سٹارټ مشران زما موجود دي اوسنی موجود دي دغه هغه موجود سیمه موږ د پلان مال غواړو موږ د ترونو مال نه غواړو موږ د پلان مال غواړو یو منټ سیمه داسې کار نه دی زما ورور اخیستې ده که نه د تره نه اخیستې ده دې ته واله زه یې نشم غوښتی ما سره هېڅ ثبوت نشته بل نمبر خبره مې ورور بل نمبر خبره مې په تاسو په سوال کېږي په تاسو ما سره ریکارډ شته چې دې چا نه غواړي چا نه غواړي دا غیر ریکارډ مونږ درته بیان وایس ریکارډ دې وایس پیدا کوم تاسو له ماته ما د تر مال نه کړه دا زه پلان مال غواړم د عبدالعلي مال غواړم د عبدالعلي مال غواړم پوه شوې مفتي صاحب ته وایي ما ته وکړي تاسو ګوره دا دوه هفتې دا خبره ما تاسو وشلو الیاس صاحب تا ته دا درېمه هفته ده زه وایم چې ته بیان ولیکه خو بیان په خپله مه لیکه بیان ته لاړ شه او کېنه شکامنویس سره د 600 زره 200 روپۍ ولګوه 2000 ولګوه 3000 ولګوه خو بیان ډېر په سوچ سمج سره ولیکه ډېر سوچ سمج سره ځکه زما خبرې ته غوږ کېږده دا نه سوچ سمج سره بیان ولیکه او ځان سره خواجام کېنوه او خپل چې څوک د مشران دي هغه هم کېنوه ته اوس دا بیان ما له راکړو نو دا نه بیبي ده نه لالا ده یو منټ بس زه خبرې کوم ته بیا خبرې کوه اوس راځم دې خبرې ته چې الیاسه تا دعوه کړې ده چې زه غواړم د پلار په مال کې حصه ستا د پلار مال دعوه دې کړې ده چې زما د پلار مال دی 426 مرلې ټیک شوه تا ته ما وویلې چې ته دا دعوه کې دا په چا باندې کې خبرې ته خیال دی ستا بیا لیکلي دي چې زه دا دعوه کوم مشتاق اظهار انضمام وغیره نو دی وغیره کې به اوس مونږ ډي ار سي به چا پسې ګرځي چې دا وغیره څوک دي یو خبره شوه چیرمن صاحب محترم ما دې ته وویلې چې ته به یو خبره دا ده چې ته به د خپل مدعا علیه معین کړي ستا دعوه په چا ده دا خو بلا ډېر دوه درې پیړۍ خبره چلېدلې ده یو خبره شوه دویمه خبره دا شوه چې مدعای علیه اسپي صاحب ته درخواست ورکړو چې اسپي صاحب یا ما ته فون کړو ما ستاسو په خبرداری کې چې راشه او دا خبره ته په خپله حل کړه نو بیا ما دې ته وویل چې د دې دعوه هم دا ده چې زمونږ دا ځمکه ټوله 960 مرلې ده د پلار دا 426 نه ده ما ورته وویلې چې تاسو به راوړئ څه شی تاسو به 460 مرلې ماله دعوا د قبضې او د انتقال ثبوت راوړئ دې راله ثبوت کې پیش کړ چې زمونږ ورور اسحاق په 2010 یا 8 کې دا ځمکه د تره مقدر نه د عبدالولي خان لور نه واخیسته د عبدالولي خان لور نه واخیسته په جرګه خو چون کې چې په جرګه واخیسته نو په دغه ټایم کې یو شکام وکړو د تره سره چې زه د دې ټول ورونو د طرف نه ذمهوار یم زه په دې خیال د ټول ورونو د طرف نه ذمهوار یم او د ټول ورونو د سخت باغشتان باندې موجود دي داسې نه وکیل صاحب خبره داسې یو منټ ته چې زه چانه تاسو کومه جواب راکړم خبره داسې ده هغه اګریمنټ موجود دی چې کله هغه اګریمنټ موجود شو تا د ورونو دستخط واخیستې نو که هغه اګریمنټ ثابت شي د ورونو اتفاق ثابت شي نو بیا خو اثبات حقیقت معنی کوي چې کوم د ورونو ذمهوار دی موږ خو راپورټ ورکوونکي یو که هغه اګریمنټ دروغ ثابت شي بیا د دې سړي دعوه صحیح ده د پلار په مال کې زما سره حق راکړئ د تره د مال حصه بېځایه اوس دغه دوه خبرې دي دې ته ما ویل چې یا تاسو هغه اګریمنټ هغه نورو چې ستا کومه هغه معاهده کې تاسو سره افریق کې کوم څلور پنځه یا شپږ ګونه اسلام وغیره ملګري دي ته یا د هغې نه ځان وباسه یوازې شه
او که ته ځان سره هغې په فریق کې شاملې نو ته د هغې نه بیا دستخط یې وکړه یا یې حاضر کړه نو دی نه یوازې کېږي او نه شریکېږي خبرو کې تضاد نو ما ورته تضادي متضاد خبرو باندې خبرې نه شم کولی لیکل راوړه چې په لیکلو باندې خبرې کوم چې ته یوازې یې که ته ملګرو سره یې خبره مو خیال دی دویمه خبره دا ده چې د دوی کومه دعوه ده چې مقدم نه دا زموږ ورور اخیستې ده هغه دا خبره رد کوي دا اسحاق بقول د دوی چې نه دا ما په شریکه نه راخستې د روم پورې فرنټ باندې دا ما په زبردستۍ یا په پیسو یا په هر څه مې چې دا مې اخیستې ده دا به ثابتوم غواړي مخکې کیس پوه شه او تقدیر مې درته بیان کړه تقدیر زما تحقیق را رسېدلی تبرير يوم يرجع صبرنا سيبا يوم خبركم لك صبرنا چې کوم پټې دې باندې لږ صبرونه مشي. هغه پټې کې په ورته د دې څه مونږ یې دا به سره وکړه دې به ورته په مات کې هغه